د جاهلیت په دور کې د امن او امان صورتحال دا و چې په هر وخت کې و قتل، په هر وخت کې و لوټ مار، په هر وخت کې و ډاکا، په هر وخت کې و جنگ و. دغه هدا پر چې معمولی خبره بنو دی په خپل میانس کې جنگ د تجارت چې کومه قافلې تل د یغه نوې سامان ور، د یغه نوې د تجارت ته کاروبار ول سامان ور به واپس نه ورکول زون سره ور. دغه هدا پورا چې د جاهلیت په دور کې نبی علیه الصلاه والسلام په بعثت نه د مخه کچیره دوا کسون داسې چې د یغه دوه وس پوي د یو کس وس په کچیره د بل کس په وس پنا یو قدم مخته وخست بیا د بل کس د بل سره جنگ کا چې د تو وس په د په وس پنا ویل مخکې شو کچیره د یو وس په د بل په وس پنا د مخه یې بوتسله بیا د بل جنگ سره کا چې د تو وس په د په وس پنا د مخه یې بو ویل وتسله. دغه دا پوره چې داس وو د قتل سره شری وو، جنگینه سره شری وي، دا جنگ قوم ته ورسېده، قبیله ته ورسېده. دغه هدا پوره چې په ټوله دنیا کې و دغه جنگ فضا و. نو دغه نه چې کله دا کاسو دغه دنیا نه ته مړ کېده و د مرګ په حالت کې و به خپل بچی ته دا وصیت کړ چې زمانہ چې کله زه دغه دنیا نه لور شم بیا پلانکای کس دا د مو دشمن دی، دا د مو باندې دور دی، دغه سره مو دشمنی کړی دو، دغه د مو کس مر کړی دی، یا دغه مو ته زیاړه کړی دو، یا دغه مو ته لوسر شوی دی. نو لہذا ته دغه انسان سره کله حصول مکه، دغه انسان سره کله ها بدی ما ختم کوا. دغه هدا پورا چې نبی علیه الصلاه والسلام پر طلاق نه د مخ د مدینه چې کیم انصار وی پاکه اوس خجر د دوی داسې قبیله وی چې یو شل کوله پورا د په خپل میانس کې دشمنی دغه سه جاری اوسري و. نبی علیه الصلاه والسلام چې کله تشریف وروړ نه د دنیا نه جهالت ختم شو، قتل ختم شو، لوټ مار ختم شو، انصاف کې قائم شو، هر انسان ته شعور ملاو شو ځکه چې نبی علیه الصلاه والسلام رتلګه د میش د پورا باعث رحمت ده. د جاهلیت په دور کې د انسان د حقوق د عالم چې شذا ته خپل حق نه ملاوي ده، لکه څنګه چې یو انسان په وراثت کې مول تقسیموي، خپل وزې چاته ورکوي، میژه چاته ورکوي، سامان چاته ورکوي، د غرنګ و دی په وراثت کې د خپل شذا د مول په ځیوندې خلط ور تقسیمول. د شذا حقوق چاته نه معلوم، خپل مور حق چاته نه معلوم. نو چې کله اسلام روغی، شریعت روغی، اسلام د شذا حق هم ورپېژنه او د خپل مور حق یې هم ورپېژنه. د جاهلیت په دور کې شذا ته وراثت کې حصہ نه ملاوي ده، بچی ته په وراثت کې حصہ نه ملاوي ده. دغه رنګه یتیم ژوندکی ته په وراثت کې حصہ نه ملاوي ده. د یتیم ژوندکی مول دو خلک په زبردستی د نه وړ ظلم ورسره کا، زیاتای ورسره کا. دوی دا قانون جوړ کړی و، خپل قانون جوړ کړی و چې وراثت یو کس ته ملاوي دی شي چې هغه د اوس په شمزې باندې کښینی د جنگ میدان ته لور شي، جنگ وکړو، د دشمن نه مول روخلی، هغه مول د وراثت دی. نو جنگ میدان ته خو شذا نشتلای، د جنگ میدان ته خو وړي کې ژوندکای نشتلای. دغه وجه نه دی شذا هم د وراثت نه محروم کړی و، ژوندکای هم د وراثت نه محروم کړی و. چې کله نبی علیه الصلاه والسلام بعثت وشه، رحمت للعالمین تشریف وروړ، بیا د وجه نه شذا ته خپل حق ملاو شه، ژوندکی ته خپل حق ملاو شه، یتیم ته خپل حق ملاو شه، او د مور حق نبی علیه الصلاه والسلام خلته ورپېژنه. دغه وجه نه نبی علیه الصلاه والسلام رتلګ د میشتوست پورا باعث رحمت دی. د جاهلیت څومره خبره چې دی، د جهالت ول خبره دی، تیارادو ظلمت دی، دا د نبی علیه الصلاه والسلام پر طلاق سره د هر شی ختم شو. دغه رنګه د جاهلیت په دور کې خلکو چې کیمو یو خپل بچي هغه قتل کوله د شرم دی وجنه او د غیرت دی وجنه، نام نهاد غیرت دی وجنه، او دی بهر ته نشي وتلی چې مو ته بهر ته څوک وایي چې تو په کور کې لیر پیدا شوی دو، ته څنګه د لیر پرې شو، بیا دی ته یغه وخت پورا سکون نه ملاوي دا چې نو نو ورته ملاوي دا چې پرو دی هغه بچي په خپل لوس سره قتل کړي نو. د یو ګل غونډه بچي چې د یو پیدایش کې ډېر وخت ولګید او چې کله پیدا شوله
د شرم دی وجنه د بالکل فزول غیرت دی وجنه دوی هغه خپل بچی قتل کړ د دنیا نه لري نو چې کله نبی علیه الصلاه والسلام بعثت وشه هغه ټول جاهلیت ختم شو اسلام خالته رونویي ورکړه نورانیت یې ورکړه او علم یې ورکړه رونویي یې ورکړه چې دا د جاهلیت خبره پرېږدي وس نوې خبره دي د اسلام خبره دي د دین خبره دي هغه در وخت